السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې په تیر درس کې د ساین، کوساین او تانجان مثلثاتي نسبتونو پیدا کولو سره آشنا شو او په نننی درس کې به د سیکینډ، کوسیکینډ او کوتانجان مثلثاتي نسبتونه پیدا کول د نورو مثلثاتي نسبتونو له جنس انشاءالله زده کوو. لومړی راځو د کوتانجان مثلثاتي نسبتونو ته چې څه ډول پیدا کیږي. درس ته درځو. کوتانجانت الفا مثلثاتي نسبتونه. د کوتانجانت الفا مثلثاتي نسبتونو پیدا کولو لپاره موږ او تاسې له تیرو رابطو څخه ګټه اخلو. په دې ډول لومړی راځو وایو چې کوتانجانت الفا مساوي کیږي له کوتانجانت الفا سره. دویم اړیکه کوتانجانت د ساین سره ده چې ساین د کوتانجانت سره څه اړیکه لري یا څه ډول مساوي کیږي. په دې ډول پیدا کوو. موږ او تاسې په تیرو درسو کې زده کړې وه چې کوسیکینډ مربع الفا مساوي کیږي یو مثبت کوتانجانت مربع الفا. د هماغې اړیکې په اساس په نننی درس کې پیدا کوو. په دې ډول وایو چې کوسیکینډ مربع الفا مساوي کیږي یو مثبت کوتانجانت مربع الفا. د همدغې اړیکې په اساس پیدا کوو. په دې ډول دقت وکړئ. کوسیکینډ ساین ته تبدیلوو. وایو چې کوسیکینډ مساوي کیږي کوسیکینډ مربع الفا مساوي کیږي یو پر ساین مربع الفا یو مثبت کوتانجانت مربع الفا. که چیرې یو مثبت کوتانجانت مربع الفا ته یو مخرج ورکو په دې ډول نو محفوظ کولی شو یعنی لیکلی شو چې ساین مربع الفا به مساوي شي یو تقسیم یو مثبت کوتانجانت مربع الفا. له اطرافو څخه به جذر واخلو نو ساین مربع الفا به مساوي شي یعنی ساین به مساوي شي د توان به د ساین له جذر سره اختصار شي نو ساین الفا به مساوي شي مثبت منفي. د مثبت منفي ولې لیکو ځکه که چیرې ولرو x مربع مساوي ده له 14 سره. که اطرافو څخه جذر واخلو نو x به مساوي شي مثبت منفي 4. دا څه معنا که چیرې د x پر ځای باندې مثبت 4 وضع کو مربع مساوي له 14 سره نو که ساده کو قیمت 14 کېږي 14 له 14 سره مساوي. که چیرې د x پر ځای باندې منفي 4 وضع کو بیا هم 14 کېږي ځکه هر منفي عدد په توان دی جفت مثبت کېږي. نو وایو منفي 4 مربع کل مربع مساوي کېږي 14 سره او مثبت 4 کل مربع هم مساوي کېږي له 14 سره. نو ځکه وایو چې x مربع مساوي 14 سره که جذر واخلو مساوي کېږي مثبت منفي 4. په دې ډول همدغه هم لیکا شو. وایو چې ساین الفا مساوي کېږي مثبت منفي په صورت کې یو که جذر د یو واخلو بیا هم یو سره مساوي کېږي. په مخرج کې دویمه درجه جذر یو مثبت کوتانجانت مربع الفا سره مساوي کېږي. دغه د ساین او تانجان ترمنځ اړیکه وه چې موږ او تاسې د
کوسیکنډ او یو مثبت کوتانجانت اړیکې په اساس باندې پیدا کړه. راځو درېیمې اړیکې ته چې هغه کوتانجانت له کوساین سره ده. درېیمه اړیکه په دې ډول ده وایو کوساین الفا پیدا کوو یا څه اړیکه لري یا څه ډول مساوي کیږي له کوتانجانت الفا سره. راځو په دې ډول پیدا کوو وایو چې سیکنډ مربع الفا مساوي ده یو مثبت تانجانت مربع الفا. دا موږ او تاسې په تیرو درسو کې زده کړې وه. دا اړیکه د دې اړیکې په اساس باندې کولی شو د کوساین او کوتانجانت ترمنځ اړیکه پیدا کړو په دې ډول که چیرې سیکنډ تبدیل کو پر کوساین باندې او هم تنجان تبدیل کو پر کوتانجان باندې په دې ډول لیکلی شو یو تقسیمي کوساین مربع الفا مساوي کیږي. یو په خپل حال باندې لیکو مثبت تنجان تبدیلوو کوتانجان ته یو تقسیمي کوتانجانت مربع الفا یو پر کوساین مربع الفا په خپل حال لیکو یو ضرب کوتانجانت مربع الفا کوتانجانت مربع الفا کېږي مثبت یو په صورت کې مثبت کوتانجانت مربع الفا یا داسې لیکلی شو چې کوتانجانت مربع الفا مثبت یو هیڅ فرق نه کوي تقسیم په همدې مخرج باندې کوتانجانت مربع الفا یو پر کوساین مربع الفا. که چیرې محکوس کو په دې ډول لیکلی شو کوساین مربع الفا به مساوي شي ځکه د کوساین مخرج یو کېږي. که چیرې کوساین مربع الفا تقسیم یو نو بیا هم کوساین مربع الفا لاسته راځي مساوي به شي کوتانجانت مربع الفا تقسیم یو مثبت کوتانجانت مربع الفا سره مساوي کېږي. څه مو وکړل دقت وکړئ سیکنډ مربع الفا مساوي یو مثبت تانجانت مربع الفا رابطه مو ساده کړه یعنې سیکنډ مو کوساین ته تبدیل کو تانجان مو کوتانجانت ته تبدیل کو یو مو مخرج ته ضرب کو صورت ته مو جمع کو ځکه ترمنځ علامه د جمع ده یعنې مثبت ده. په همدې ډول موږ ته یو تناسب راکړل شولو او تناسب مو څه کړو محکوس کولو یعنې سرچپه مو کو. په لومړی کې کوساین مربع الفا لاسته په دویم کې تنجان مربع الفا تقسیم یو مثبت تنجان مربع الفا لاسته راغله. اطرافو څخه په دویمه درجه جذر ونسو نو مساوي به شي کوساین الفا به مساوي شي مثبت منفي تنجانت الفا ځکه تنجانت توان ختمیږي چې له جذر سره اتصال کېږي. تقسیم دویمه درجه جذر یو مثبت کوتانجانت مربع الفا په صورت کې هم کوتانجانت ده. دا د کوساین او کوتانجانت ترمنځ اړیکه شوله. د کوساین او کوتانجانت ترمنځ اړیکه شوله. څلورمه اړیکه د تانجانت او کوتانجانت ده. تانجانت الفا له کوتانجانت الفا سره. تانجانت د کوتانجانت محفوظ ده یا داسې ویلی شو چې کوتانجانت د تانجانت محفوظ بلل کېږي نو موږ لیکلی شو چې تانجانت الفا مساوي کېږي یو تقسیم کوتانجانت الفا سره. د تانجان د تانجان سره مو پیژندله ساین د تانجان سره کوساین د کوتانجان سره ساین د کوتانجان سره او تانجان د تانجان سره دواړې کې چې یو د سیکنډ او بله د کوسیکنډ ده هغه په دې ډول پیژندو. که چیرې کوسیکنډ پیدا کو نو وایو موږ تاسې چې کوسیکنډ
کو سیکنډ الفا د کو تانجان سره څه ډول اړیکه لري؟ موږ زده کړی چې کو سیکنډ مربع الفا مساوي د یو مثبت کو تانجانت مربع الفا. یوازې اطرافو څخه جذر اخلو نو کو سیکنډ الفا به مساوي شي یو مثبت کو تانجانت مربع الفا جذر 2 مثبت منفي جذر 2. اخیرنۍ اړیکه له سیکنډ سره څه ډول پیدا کیږي؟ موږ لرو چې سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو مثبت تانجانت مربع الفا، یعنی سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو مثبت تانجانت مربع الفا. یوازې په دې اړیکه کې تانجان کو تانجان ته تبدیلو نو موږ ته به د سیکنډ او کو تانجان ترمنځ اړیکه لاسته راشي، یعنی سیکنډ مربع الفا به مساوي شي یو مثبت یو تقسیم کو تانجانت مربع الفا. سیکنډ مربع الفا به مساوي شي یو ضرب کو تانجان کو تانجانتو سیکنډ مربع الفا به مساوي شي یو ضرب کو تانجانت مربع الفا صورت کې یو د مثبت یو تقسیم په همدې مخرج باندې، یعنی کو تانجانت مربع. اطرافو څخه به جذر واخلو نو سیکنډ به مساوي شي سیکنډ الفا به مساوي شي مثبت منفي په صورت کې یو مثبت کو تانجانت مربع الفا په مخرج کې یوازې کو تانجانت الفا. دا اړیکه د سیکنډ او کو تانجانت ترمنځ چې موږ او تاسې پیدا کړه. شپږ واړو مثلثاتي نسبتونه پیدا کول د کو تانجانت له جنسه موږ او تاسې زده کړل. رزو د سیکنډ او کو سیکنډ اړیکې زده کوو. پنځم مثلثاتي نسبتي په دې ډول ده چې له سیکنډ الفا څخه عبارت ده. د سیکنډ الفا مثلثاتي نسبتونه د شپږ واړو سره پیژندو، یعنی څه ډول مساوي کیدلی شي. دقت وکړئ، لومړی لیکلی شو چې سیکنډ الفا مساوي ده د سیکنډ الفا سره، دویم سیکنډ د ساین سره، یعنی ساین الفا څه ډول مساوي کیدای شي د سیکنډ الفا سره. دا په دې ډول پیدا کوو. دقت وکړئ، موږ یو اساسي رابطه زده کړې وه چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي له یو سره ده. د دې اړیکې په اساس پیدا کوو. لیکلی شو چې ساین مربع الفا مساوي کیږي یو منفي کوساین مربع الفا، یعنی کوساین د مساواتو څخه چې کله واړي علامه منفي کیږي. په دې ډول کوساین مربع الفا سیکنډ ته تبدیلو. په دې ډول نو سیکنډ مربع الفا به مساوي شي یو منفي یو تقسیم سیکنډ مربع الفا. همدغه یو مخرج ته ضربو صورت کې او ترې تفریق کوو. په دې ډول ساین مربع الفا مساوي کیږي سیکنډ مربع الفا منفي یو تقسیم په همدې مخرج باندې، یعنی سیکنډ مربع الفا. له اطرافو څخه که چیرې دویمه درجه جذر ونیسو نو سیکنډ مربع الفا به مساوي شي په صورت کې سیکنډ مربع الفا منفي یو تقسیم په مخرج باندې سیکنډ الفا مثبت منفي په صورت کې دویمه درجه جذر. دا د ساین اړیکه، د ساین توان دلته د جذر سره اختصار کیږي. دا د ساین او د سیکنډ ترمنځ اړیکه ده. دریمې اړیکې ته راځو چې هغه
سیکند د کوساین سره ده، یعنی کوساین الفا د سیکند الفا سره. کوساین الفا د سیکند الفا سره څه ډول مساوي کیدای شي؟ موږ ویلو چې کوساین محکوز له سیکند څخه ده، نو لیکلی شو 1/سیکند الفا. څلورمه اړیکه د ساین او د تانجانت ترمنځ ده، د ساین او د سیکند او تانجانت، یعنی تانجانت الفا او د سیکند الفا ترمنځ. تانجانت الفا مساوي کیږي. یو اړیکه مو زده کړې وه په دې ډولو چې سیکند مربع الفا مساوي ده یو مثبت تانجانت مربع الفا. د دې اړیکې په اساس باندې کوو چې تانجانت او سیکند ترمنځ اړیکه پیدا کړو. که چیرې یو د مساواتو څخه واړو په دې ډول، نو تانجانت مربع الفا به مساوي شي سیکند مربع الفا منفي 1. الاطراف څخه به دویمه درجه جذر ونیسو، نو تانجانت الفا به مساوي شي سیکند مربع الفا منفي 1 مثبت منفي دویمه درجه جذر. په دې ډول د سیکند او تانجانت ترمنځ اړیکه شتون لري. تانجانت الفا مساوي کیږي مثبت منفي سیکند مربع الفا منفي 1 دویمه درجه جذر. راځو د پنځمې اړیکې ته د کوتانجانت له سیکند سره. کوتانجانت له سیکند سره څه ډول مساوي اړیکه لري یا څه ډول یې کولی شو پیدا کړو؟ په دې ډول پیدا کیږي کوتانجانتو له سیکند الفا سره. یو اړیکه موږ او تاسې زده کړې وه د تانجان او سیکند ترمنځ چې همدغه اړیکه ده، سیکند مربع یو مثبت تانجانت مربع، یا کولی کو تانجانت مربع الفا مساوي 1 منفي سیکند مربع الفا. په همدغه اړیکه کې که چیرې تانجان محکوس ولیکو، نو په دې ډول بشي چې 1/کوتانجانت مربع الفا مساوي د 1 منفي سیکند مربع الفا. که چیرې 1 منفي سیکند مربع الفا ته مخرج ورکو، نو مساوي بشي که محکوز کو کوتانجانت مربع الفا به مساوي شي 1/1 منفي سیکند مربع الفا سره. له اطرافو څخه به جذر واخلو، نو کوتانجانت الفا به مساوي شي 1/, مثبت منفي 1 منفي سیکند مربع الفا دویمه درجه جذر. دا د کوتانجانت او سیکند ترمنځ اړیکه شوله چې عبارت له پنځمې اړیکې څخه ده. اخرنۍ اړیکه د سیکند او کوسیکند ترمنځ ده، یعنی کوسیکند څه ډول مساوي کیدای شي؟ کوسیکند الفا څه ډول مساوي کیدای شي له سیکند الفا سره؟ موږ زده کړي وو چې کوسیکند الفا مساوي کیږي 1/ساین الفا سره، 1/ساین الفا سره. نو کوسیکند به ولیکو، کوسیکند پر ځای به د ساین پر ځای به ولیکو کوسیکند مساوي کیږي 1/ساین. دقت کوئ، که چیرې کوسیکند مربع کو،
نو ساين هم مربع کولی شو، یعنی که کوسیکینډ توان 2 وي د ساين توان هم له 2 څخه عبارت ده. ساين مربع الفا مساوي کیږي دلته مو زده کړي وو چې یو منفي کوساين مربع الفا سره، یعنی پر ځای لیکلی شو یو منفي کوساين مربع الفا د ساين مربع الفا پر ځای باندې کوسیکینډ مربع الفا. کوسیکینډ مربع الفا کوسیکینډو مربع الفا به مساوي شي یو تقسیم یو منفي کوساين مربع الفا باید تبدیل کو، کوساين مربع الفا باید تبدیل کو سیکینډ ته، ځکه موږ د سیکینډ او کوسیکینډ ترمنځ اړیکه پیدا کوو. یو تقسیم سیکینډ مربع الفا. نو کوسیکینډ مربع الفا به مساوي شي په صورت کې یو په خپل حال باندې لیکو مخرج کې یو ضرب سیکینډ سیکینډ مربع الفا منفي صورت یعنی یو تقسیم سیکینډ مربع الفا. صورت ته به یو مخرج ورکو، صورت ته به یو مخرج ورکو لرې ضربې لرې نږدې ضربې نږدې کو، یعنی کوسیکینډ مربع الفا به مساوي شي یو ضرب صورت، یعنی صورت کې یو ده کوسیکینډ ضرب صورتو. نو سیکینډ مربع الفا بشي ځکه که چیرې له یو سره ضرب کو بیا هم سیکینډ کیږي. او په مخرج کې یو ضرب کوسیکینډ مربع یو کوسیکینډ مربع سیکینډ کوسیکینډ نه بلکې سیکینډ سیکینډو مربع الفا منفي یو کیږي. که چیرې له اطرافو څخه جذر واخلو نو مساوي کیږي کوسیکینډ الفا. په صورت کې یوازې سیکینډ الفا مثبت منفي په مخرج کې دویمه درجه جذر سیکینډ مربع الفا منفي یو سره مساوي کیدلی شي. څه ډول مو پیدا کړو؟ دقت وکړه. کوسیکینډ او د سیکینډ ترمنځ رابطه موږ وویل چې کوسیکینډ مربع الفا مساوي کیږي یو پر ساين مربع الفا سره. کوسیکینډ مربع الفا په خپل حال ولیکلو، سیکینډ مربع الفا مو ساين ته کوساين ته تبدیل کو چې مساوي کیږي یو منفي کوساين مربع الفا. د عمومي اړیکې په اساس چې موږ زده کړې وه ساين مربع الفا مثبت کوساين مربع الفا مساوي له یو سره. کله چې کوساین د مساواتو نه واوړي علامه تغییر کړي نو د ساین پر ځای موږ همدغه ولیکلو چې منفي کوساین مربع الفا. له هغې وروسته راغلو کوساین مربع الفا مو په سیکینډ باندې تبدیل کړو، یعنې کوساین محکوس چې د سیکینډ څخه عبارت ده پر ځای مو سیکینډ ورته ولیکلو او سیکینډ مو کله چې صدا کو په مخرج کې له یو سره سیکینډ مربع الفا منفي یو پر سیکینډ مربع الفا جواب لاسته راغلو. د صورت سره مو صدا کو په څه ډول صورت کې مو یو مخرج صورت ورکړو لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې کړ. هغې څخه وروسته راغلو له دواړو خواو څخه مو جذر ونیو، له جذر څخه وروسته قیمت راغلو چې مساوي کیږي سیکینډ الفا تقسیم پر سیکینډ مربع الفا منفي یو جذر 2. دا د سیکینډ و شپږ واړه مثلثاتي نسبتونو اړیکې شوې. اخیرنۍ اړیکه چې هغه له کوسیکینډ څخه عبارت ده هغه پاتې ده، انشاءالله هغه هم درته کوم، دقت کوئ. اخیرنۍ اړیکه د کوسیکینډ څخه عبارت ده. د کوسیکینډ اړیکه یې په دې ډول ده کوسیکینډ الفا. د کوسیکینډ الفا شپږ واړه مثلثاتي نسبتونه په دې ډول پیدا کیږي. لومړی ویلی شو چې کوسیکینډ الفا مساوي کیږي د کوسیکینډ الفا سره. دویمه اړیکه د ساين ده، ساين د الفا له کوسیکینډ الفا سره. موږ زده کړو چې ساين الفا محکوس د عبارت له کوسیکینډ سره ده، یعنی په دې ډول یو له بل سره مساوي کیږي کوسیکینډ الفا. دریمه اړیکه د کوسیکینډ له کوساین سره، یعنی کوساین الفا څه ډول مساوي کیدای شي د کوسیکینډ الفا سره. موږ عمومي اړیکه زده کړې وه
چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي له یو سره. د همدغې اړیکې په اساس باندې کولی شو پیدا کو. په دې ډول ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کېږي له یو سره. ما مخکې یادونه درته کړې وه چې اړیکې په مثلثاتو کې مهمې دي. هر رابطه باید تاسې دقیق یاد کړې وي. رزو ساین کوسیکنډ ته تبدیلوو، کوساین هم سیکنډ ته تبدیل. کوساین په خپل حال باندې پرېږدو په دې ډول ځکه د کوساین ترمنځ اړیکه وتل ده. کوساین مربع الفا به مساوي شي، کوساین مربع الفا به مساوي شي یو منفي ساین مربع الفا. ساین تبدیلوو کوسیکنډ ته چې د کوسیکنډ محفوظه، نو کوساین مربع الفا به مساوي شي یو منفي یو تقسیمې کوسیکنډ مربع الفا. که چیرې صدا کو نو کوساین مربع الفا مساوي کېږي یو مثبت کوسیکنډو مثبت کوسیکنډ مربع الفا منفي یو تقسیمې کوسیکنډ مربع الفا. د اطرافو څخه که دویمه درجه جذر واخلو نو کوساین د الفا به مساوي شي، کوساین الفا به مساوي شي په صورت کې مثبت منفي دویمه درجه جذر کوسیکنډ مربع الفا منفي او په مخرج کې یوازې کوسیکنډ الفا بشي. په دې ډول کولی شو د کوسیکنډ او کوساین ترمنځ اړیکه پیدا کو. څلورم اړیکه د کوسیکنډو له تنجان سره ده، یعنی تنجانت الفا څه ډول پیدا کولی شو؟ هغه اړیکه چې د کوسیکنډ سره پکې مساوي ده، کوسیکنډ الفا سره. موږ یو اړیکه زده کړې وه د کوسیکنډ او کوتنجانت ترمنځ. ویلي مو چې کوسیکنډو مربع الفا مساوي کېږي یو مثبت کوتنجانت مربع الفا. د دې اړیکې په اساس کولی شو د تنجانت او کوسیکنډ ترمنځ اړیکه پیدا کړو، یعنی تنجانت مربع الفا به مساوي شي یو سیکنډو کوسیکنډو مربع الفا منفي یو. تنجانت تبدیلوو کوتنجانت ته، تنجانت کوتنجانت ته تبدیلوو په دې ډول یو پر تنجانت مربع الفا یو پر تنجانت مربع کوتنجانت مربع الفا. دا کوتنجانت دا به تنجانت ته تبدیل شي، مساوي به شي کوسیکنډ مربع الفا منفي یو. که چیرې یو مخرج ورکو په دې ډول محکوز کو نو لیکلی شو تنجانت مربع الفا مساوي کېږي یو تقسیمې کوسیکنډ مربع الفا منفي یو. له اطرافو څخه به دویمه درجه جذر واخلو نو تنجانت مربع الفا به مساوي شي یو تقسیمې مثبت منفي کوسیکنډ مربع الفا منفي یو جذر دوه سره به مساوي شي. دلته توان له جذر سره اختصار شولو. دا د تنجانت او کوسیکنډ ترمنځ اړیکه شوله. رزو پنځمې اړیکې ته چې عبارت د کوتنجانت او د کوسیکنډ ترمنځ ده. د کوتنجانتو الفا ل کوسیکنډ الفا سره. موږ زده کړې وه چې کوتنجانتو کوسیکنډو مربع الفا مساوي ده یو مثبت کوتنجانت مربع الفا سره. که چیرې کوتنجانت یوازې کو نو کوتنجانت مربع الفا به مساوي شي کوسیکنډ مربع الفا منفي یو. له اطرافو څخه به دویمه درجه جذر واخلو
نو کو تنجانت الفا به مساوي شي کو تنجانت الفا به مساوي شي مثبت منفي دویمه درجه جذر کو سیکنډ مربع الفا منفي یو. په دې ډول د کو تنجانت او کو سیکنډ ترمنځ اړیکه شتون لري. اخیرنۍ اړیکه چې عبارت د سیکنډ او کو سیکنډ څخه ده په دې ډول ده، یعنې سیکنډ د کو سیکنډ سره سیکنډ الفا څه ډول مساوي کیدای شي یا څه ډول اړیکه ترمنځ شتون لري د کو سیکنډ سره. دقت کوئ دا څه ډول پیدا کیږي. موږ یو اړیکه درلودله د تنجانت او سیکنډ ترمنځ به اړیکه لرله. ویلی مو یا زده کړی مو چې سیکنډ مربع الفا مساوي ده یو مثبت تنجانت مربع الفا سره. که چیرې همدغه تنجانت تبدیل کو پر کو تنجانت باندې نو کو سیکنډ مربع الفا به مساوي شي یو مثبت یو تقسیم پر کو تنجانت مربع الفا سره. یو به مخرج ته ضرب کو یو به دلته اړیکه د سیکنډ او کو سیکنډ ترمنځ ده، نه د سیکنډ تنجان یا کو تنجان ترمنځ. دا په دې ډول نه پیدا کیږي، بلکې دا موږ پیدا کولی شو چې کوساین سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو تقسیم ساین مربع الفا مساوي کیږي یو پر کوساین کو سیکنډ مربع الفا سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو پر کوساین مربع الفا سره. د کوساین مربع الفا پر ځای لیکو یو پر دا سیکنډ ده نه کو سیکنډ. دلته باید سیکنډ وشي. که سیکنډ ولیکو وایو چې سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو پر کوساین مربع الفا سره. بالکل همصحیح شو. نو سیکنډ مربع الفا به مساوي شي کوساین تبدیلو ساین ته، یعنی یو منفي ساین مربع الفا چې موږ او تاسې همدلته په لومړیو کې لیکلي وه. کوساین مربع الفا مساوي کیږي یو منفي ساین مربع الفا سره. ساین مربع الفا باید موږ او تاسې کو سیکنډ ته تبدیل کو. نو وایو چې کو سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي یو تقسیم پر یو منفي یو پر کو سیکنډ مربع الفا سره. دا چې څه ډول ساده کیږي دقت کوئ دې ته. سیکنډ مربع الفا به مساوي شي په صورت کې یو لیکو په مخرج کې یو ضرب کو سیکنډ مربع کو سیکنډ مربع الفا کېږي منفي یو تقسیم کو سیکنډ مربع الفا. بیا هم صورت ته که چیرې یو مخرج ورکو لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې کړو. په دې ډول سیکنډ مربع الفا به مساوي شي کو سیکنډ مربع الفا. ځکه که چیرې کو سیکنډ مو یو سره ضرب کو نو کو سیکنډ مربع الفا کې په مخرج کې هم کوي کو سیکنډ مربع الفا منفي یو
ضرب یو سره کو کوسیکنډ مربع الفا منفي یو کېږي. له اطرافو څخه به جذر واخلو نو سیکنډ الفا به مساوي شي په صورت مثبت منفي په صورت کې یوازې به کوسیکنډ الفا شي په مخرج کې به کوسیکنډ مربع الفا شي جذر دویمه درجه. دقت کوئ کوسیکنډ او سیکنډ ترمنځ اړیکه موږ وویل چې سیکنډ مربع الفا مساوي کیږي پر کوساین مربع الفا سره. کوساین مربع الفا موږ او تاسې تبدیل کولو پر یو منفي ساین مربع الفا باندې. یو منفي ساین الفا مربع موږ او تاسې ساده کولو. ساین مو چاته تبدیل کو؟ ساین مو یوازې کوسیکنډ ته تبدیل کو. هغې څخه مو وروسته مخرج کې لیاو سره ساده کولو چې جواب یې راغلو یو پر سیکنډ مربع الفا منفي یو پر کوسیکنډ مربع الفا کوسیکنډ او هغې څخه وروسته موږ لرې سره ضرب کول نږدې مو له نږدې سره ضرب کول. یو کسر الکسر وکړه چې تاسو په کسر الکسر کې مشکلات لرئ مهرباني وکړئ د ریاضیاتو برنامې وګورئ په هغې کې په تفصیل سره ما همدې په اړه یو ځانګړې برنامه جوړه کړې ده. د اطرافو څخه مې جذر واخیستلو او د سیکنډ الفا له کوسیکنډ الفا سره اړیکه په لاس باندې راغله. شپږ واړه مثلثاتي نسبتونه د کوسیکنډ د الفا په پای ته رسیدو سره ختم شول. په راتلونکي برنامه کې به انشاءالله په مسایلو باندې کار کوو. ستاسو دپاره ما تقریبا تر 40 پورې سوالونه راوړي دي چې هغه یو فعالیت تمرین هم شتون لري په هغې به تاسې کار کوئ. بقي درته 60 یا 30 سواله انشاءالله زه حلومه. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.